ما ته اول دا ووایي چې دا سزا په کوم قانون کې ده او که چېرې دا سزا په قانون کې شته نو موږ داسې قانون پرلمانونه یوالو یو ویډیو کلیپ درته پیش کوم د هغې نه بعد راځو خپل ټاپک باندې خبره کوو جبلو تاکالی تو وای تو ظاهر تاکالی نہیں منتا ما ته دې نه سره مو له مونه شابه ایش شابه بارکیګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یم ستاسو خوږ ورور منجن ماما یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې تاسو سره نیغ په نیغه د منجن ماما افیشل چینل نه ملګرو تاسو سره چې ما کوم ویډیو کلیپ پیش کو دې باره کې به تاسو ته پتې په سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر تیزۍ سره دا ویډیو وایرل شوې ده او د دې بیسیکلی یو څو پولیسانو په وجه د پولیسو ټول ډپارټمنټ بدنام شو زمونږ حکومت ته زمونږ آی جي جي آی جي سي آر ته زمونږ غټو اوډو اقتدارانو ته خاص پر کې پی کې وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی چې پلیز د دې خلاف ایکشن واخیستلی شي دا معطل نه داري باقاعده سسپینډ کړی شي چې دې ته عبرتناکه سزا میلاوي شي هو مینوالو سلیکټډ قانون موږ هم کړی دی آرټیکل 13 آرټیکل 25 آرټیکل 30 د دې نه موږ خبر یو خو دا راته پته نه چې دا کوم آرټیکل دا چې کوم آرټیکل موږ ته پیش کو او مینوالو موږ د دې خبرې پوره مذمت کو عامر تاکالی سره چې کوم زیاتې شوی دی د هغې به هغه ته باقاعده انصاف میلاویږي بالکل د سوشل میډیا په ترو باندې زموږ په ترو باندې زموږ د مینوالو په ترو باندې باقاعده موږ به یو اجلاس کوو د یو سړي په ښځه م نه رالګم د سرکار هم ښځه وغیم د ایسیشو م ښځه وغیم د ډي ایس پي م وغیم د ایس ایس پي م ښځه وغیم د ایس ایس پي اپریشن هم ښځه وغیم یو سړی م نه منم د لایف خور وغیم زه ځان له صوبه یم امیری د تاکال ها منم چې کنځلې شوې وي ګورنمنټ پسې کنځلې شوې وي په پولیسانو پسې کنځلې شوې وي خو د کنځلو سزا په یو قانون کې هم نشته او هغه هم بیا داسې فینشمنټ هغې چې کوم دی مطلب این یو کې او بیا هغې چې کوم دی وایرل کې ولا ویډیو نو دې ته به زه ویم چې دس از ناٹ فیر دا ډېر غلط کار شوی دی موږ دې سره بالکل اګري نه یو موږ د دې خلاف یو هو مینوالو د ټول نه ضروري او د ټول نه امپورټنټ خبره دا ده لاس 2-3 کالو نه زموږ په خیبر پښتونخوا کې مختلف قسم د ماشومانو سره زیاتې کیسونه راغلي دي نن ورځې پورې د هغې ملزمان کلاو ګرځي پولیسانو تر نن ورځې پورې د هغې ډونډ ونه کړو هغې را پیدا نه کړل که هغې را پیدا کړي هم دي نو هغې ته قانوني سزا نه میلاو شوې هغې واپس بري شوي دي او یو داسې غریبه انسان چې هغه نه په نشې په حالت کې د خولې نه کنځلي ووتله او د کنځلو هغه ته دومره غټه سزا میلاو شوه چې دا لکه په یو قانون کې هم نشته نو زما پلیز د غټو اقتدارانو ته دا خواست دی حکومت له پکار دي چې دوی ړومبی د دې مختړی وکړي چې کوم ماشومانو سره زیاتې شوې دي د دې باقاعده انویسټیګیشن وکړي چې د دې قاتلانو ته مکمل سزا میلاوي موږ د خیبر پښتونخوا واړه ګلونه چې هغوی ایله سترګې غړولې وي د دنیا د خوند رنګ نه نو خبر د هغې سره زیاتې شوې دی د هغې ملزمان کلاو ګرځي د کنځلو هغه ته دومره غټه سزا میلاو شوه چې د هغه نه پرتوګ کمیس لرې شول هغه په سوشل میډیا باندې بدنام شو وجه دا ده چې زموږ مشران د خپل پاور غلط استعمال کوي او زموږ پولیسان چې کم د پاور غلط استعمال کوي دا خو زموږ محافظان دي موږ خو په دې باندې فخر کوو خو چې دوی داسې کارونه کوي نو زموږ بیا په چا باندې سترګې غړو زموږ په پاکستان کې قانون نه دی د غوا مثال دی د غوا اورې د هر ځای نه بس لګي شخوان وایي نو پلیز زموږ غټو اقتدارانو ته راخواست دی چې د دې خبرې مخنیوي وکړی شي او امیر تاکالی صاحب ته چې کوم دی انصاف میلاو کړی شي او موږ به انشاءالله د ده سره یو او د ظلم خلاف به موږ اواز اوچتو چې په هر ځای کې یو که هغه پولیس ظلم کوي او که هغه مظلوم ظلم کوي او که هغه ظالم ظلم کوي خو چې کوم ځای کې ظلم کیږي موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو ښاد او آباد اوسئ یو جهان مننه والسلام